د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان نن په مردان کې د مرکزی تنظیم تاجران تاجر اتحاد ګروپ د سوري د لاندې د بهارتیانو د ظلم او د کشمیریانو د اظهار یکجهتۍ حوالې سره د پاکستان چوک نه تر د کالج چوکه پورې احتجاجي ریلی وباسله. د ریلی قیادت د مرکزی تنظیم تاجران تاجر اتحاد صوبائی جنرل سیکرټری احسان باچا کوله. نو ظاهرینو کشمیر بنےگا پاکستان او پاکستان زندہ باد نعرې وخلي. د تاجر برادرۍ عہدیدارانو او ایگزیکټیو ممبرانو بینرې نیولې وې چې په بینرو د کشمیر سره د اظهار یکجهتۍ نعرې پرې درج وې. تاسو معلومه ده نن 5 فروری وه د کشمیر د یکجهتۍ ورځ وه او تاسو ولیدل چې نن زموږ د تاجر اتحاد زموږ مشران ټول په بازار باندې په چوک کې راغونډ شوي او یو عظیم الشان پروګرام یې د کشمیر په حق کې وکړو. دا په دې حق کې و چې کم ظلم او ناروا په کشمیر کې شروع دي او دا کومه کرفي چې لګېدلې ده تقریبا د دې 200 ورځې شوې نو دې کې لوی واړه او بوډاګان ټول همدقسې تباه او برباد شو. نو موږ زه د پښتو نیوز په توسط سره زه د مشرانو ته دا وایم اقوام متحده ته مشرانو ته چې یاره چې کوم ظلم او ناروا په دې کشمیر باندې شروع دی نو موږ تاسو ته دا وایو چې یاره لکه د دې خلاف تاسو پکار داري چې دا مشران څوکي دا ظلم او دا بربریت دا خو د کوم زمانو نه روان نو اخر د دې انجام بسیه. کشمیر خو زموږ په کشمیر دی کشمیر خو زموږ د پاکستان کشمیر دی دا خو د چا دی نه. موږ خو مخکې دا ویلو اوس هم دا وایو موږ تر مشران اډر وکیا نو موږ په دې باندې هر قسم جنگ کوو. احتجاجی مظاہرے تا د تاجر اتحاد مشر احسان باچا جنرل سیکرٹری غلام حسین غلام حبیب حافظ ضیاء الرحمان حاجی فقیر سراب نعمان فقیر حاجی سراج گلجی دلاور شاہ لاری کاکا په خپل خطاب کې وې چې موږ تاجر برادری د خپل کشمیریانو رونو سره شانه بشانه ولاړ یو. مقررینو زیاته کړه چې د عالمي برادرۍ خاموشي یو ډیره د افسوس خبره ده. د ټولو تاجر برادرۍ مطالبه وکړه چې د کشمیر مسله د اقوام متحده د قراردادو مطابق حل کړي شي او دا یې هم ویل چې د انساني حقوقو تنظیمونو کارکردګۍ باندې دا یو سوالیه نشان دی. په آخره کې تاجر اتحاد مشر احسان باچا سره د ټول ګروپه دا عهد وکړو چې موږ د کشمیریانو د ازادۍ دپاره د خپل پوځ سره شانه بشانه د هر قسمه قربانۍ دپاره چوکس ولاړ یو. ما چې کم دی نو ستاسو د چینل په وساتت سره د ټول مسلمانانو ملکونو ته اقوام متحده ته خاص کر خپل پاکستان مشرانو ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي په دې کشمیر کې چې کم ظلم او زیاتې شروع دي او تقریبا د 200 ورځو نه هغې چې کم دی نظربند دي او هغې سره د هغې نه بالکل موږ ناخبر یو او هغې چې کم دی زمونږ د پاکستان مسلمانانو ته سترګې دي او زه د هغې بهادرۍ ته سلام کوم چې هغې د 8 لکو فوجیانو مخکې چې کم دی زمونږ د پاکستان جنډې نیولي او کشمیر بنېږه پاکستان چغې وي نو زه هغې ته په هغې ته خراج تحسین پیش کوم او زما اقوام متحدې ته چې کم دی نو دا اپیل دی چې دا مسله زر تر زر حل شي او د غریبانو ته چې کم دی د مظلومانو ته خپل حق ملو شي ځکه چې په کشمیر کې ډېر لوی ظلم شروع دی ډېر لوی زیاتې شروع دی او د هغې مسلمانانو د هغې مظلومانو سترګې چې کم دی زموږ د ملک ته دي زموږ د مشرانو ته دي زموږ د پاکستانیانو ته دي.